السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زه نن په لاس کې یو کتاب لرم. د کتاب نوم دی د خزانو وطن کې سوال ټولوم. د دې کتاب مصنف دی ذوالقرنین باچا، چې تاسو یې له نوم سره ښه ولد یاست. دا د سویلي پښتونخوا د چمن د سیمې ځوان، تاند او تکړه شاعر دی. شاعران خو ډیر دي، خدای دې نور هم ډیر کړي. دوستانو، نن مې ضروري ولې وګڼله چې د ذوالقرنین باچا د کتاب څخه تاسو ته یو دوه کلام ووایم. دوستانو، کتابونه دلته چاپیږي په سویلي پښتونخوا کې هم او په شمالي پښتون یعنی په خیبر پښتونخوا کې هم او په بر وطن کې هم. صحیح دی. دوستانو، د کتابو یو رواج، یو سلسله زه په خپله پک کې نه یم چې په دا ګفت کې ورکول کېږي، په تحفه کې ورکول کېږي، چاته ډالۍ کېږي. زه په خپله ځکه د دې فک کې نه یم. اول ما په خپله یو شاعر ته یو کتاب را، اوس نه ورته وایم. ځکه یو شاعر په ډېر تکلیف، نن سبا تاسو ته معلومه ده شاعران مجموعي ته ور ټول غریبان دي او په ډېر تکلیف، په ډېر زحمت سره، نه پوهېږم چې د کومو تکلیفو څخه هغه تېرېږي. هغه ماته معلومېږي چې دی تر دې په دې وتوانېږي چې د یو کتاب چاپ کړي. پیسې د چا څخه په خواست یا په پور اخیستلي کتاب چاپ کړی، پر دې ډېر زیات مصرف راځي. ذوالقرنین باچا صاحب دا 1000 ټوکه چاپ کړی دی. نو تاسو پوهېږئ چې په دې ګرانۍ کې چې 1000 ټوکه چاپېږي څومره مصرف په راځي. زه خو دا وایم چې هر ملګری باید په پیسو واخلي. د دې دومره قیمت هم نه دی، دومره ګرانه بیه نه ده. دوستانو، باید دا هر څوک اخیستلی شي. 300 روپۍ ده د دې کتاب بیه، 300 روپۍ ده. موږ او تاسو چې پر هر هوټل کښېنو، د هر آیسکریم د شیریخ پر دکان کښېنو، 500-600 روپۍ راڅخه ځي. خو ولاړې پالتو یو څه هم نه سوی، پر هغه ځای مې وخوړ. لیکن دا یو کتاب دی، دا ستاسو یو ملګری دی، دا تاسو سره په المارۍ کې پروت دی، ښه خوند کوي. په کور کې در سره پروت دی، ښه خوند کوي. که تاسو سره یو میلمه راسي یا تاسو په خپله سټډي کوئ، مطالعه کوئ، راویوباسئ، ښه خوند کوي. د دې څه به یو څه زده کړه وکړئ. بیا ذوالقرنین باچا یو انقلابي مایند د انسان دی، انقلابي سوچ دی، یو ژوندی انسان دی. نو دوستانو، خبره نه اوږدومه. زما خپل دا زړه غوښت چې زه به د ذوالقرنین باچا کتاب په بیه اخلمه. دا د ذوالقرنین باچا ګواه هم دی. ما قطعا له ده څخه غوښتنه نه ده کړې. کنې زما ډېر نږدې یار دوست دی، ډېر ښه سره پېژنو، ټول شاعران مې یاران دوستان دي، شناخته دي. خو د ذوالقرنین سره د ډېره وخته پېژنم، زما هم فکره ملګری دی. خو ما ځکه نه ورته ویل چې دا سلسله ما درته ویل ماته خوند نه راکوي. موږ بلها فضول پیسې ګارو کوي. 300 د ذوالقرنین باچا پر کتاب ما ګار کړي وای، ماته به ښه خوند راکړی وای. خو ماته د نن څخه 2-3 ورځې مخکې زموږ بل یو شاعر محترم، یو لیکوال، شاعر او پروفیسر محمد عظیم ارمان صاحب ټلیفون وکړ چې غزنوي چیرې یې؟ ما په کور کې یم. ورته راوځه د کور څخه، زه در روان یم. نو به ولاړ سو په بازار کې، به هلته یو ځای چای هم وخورو او ستا دپاره یو تحفه ذوالقرنین باچا راکړې ده د کتاب په شکل. دا ستا خپل امانت به هم درکړمه. نو بیا زه ورغلم، ده دا کتاب راکړي. اول خو د زړه له کومې د ذوالقرنین باچا مننه کوم چې ده ماته کتاب ډالۍ کوي. خو نورو دوستانو ته دا وایم چې تاسو یې په بیه واخلئ. په بیه واخلئ. د دې بیه ډېره کمه ده، 300 روپۍ. په نن سبا کې تاسو ته معلوم په 300 یو شی نه کېږي. دغه شاعر هم داسې نه دی چې تو د ده به موټران او بنګلې په جوړې شي. کم سے کم دومره حوصله افزایي به یې وشي چې دا زما کتاب یو څوک وایي، یو څوک دا دې خرڅېږي، یو څوک یې وایي، یا کم سے کم ده چې کم مصرف په کړي یا په پور له یو چا څخه پیسې اخیستې، هغه خو په فایده سي. دا د ګټې شی نه دی. په کتابو باندې ګټه نه کېږي. که کېدلی دلته 100 کتابونه خلکو چاپ کړي دي، د 100 کتابو مصنف دی، خو اوس هم نه موټر لري نه موټرسایکل لري، په پښو ګرځي. صحیح دی. په کتابو پیسې نه ګټل کېږي. بیا په نن سبا دور کتاب څوک وایي نه. نو پښتنو ته زه خواست کوم چې دا کتاب ووایي، په دې کې به ډېر څه زده کوي. د ذوالقرنین باچا یو دا دی نه چې زه په دې صفت کوم چې ده ماته کتاب ډالۍ کړی دی. ذوالقرنین باچا ټوله نړۍ پېژني، ټول پښتانه یې پېژني. ذوالقرنین باچا یو ژوندی شاعر دی. د هغه په شاعري کې یو پیغام دی، یو میسج دی پښتنو دپاره. بیا خاص کر د هغه پښتنو لپاره چې هغه بیده پښتانه دي، هغه په چرت نه وایي، هغه په شکرۍ نه وایي. د هغو لپاره یو ډېر مثبت پیغام دی، میسج دی. نو زه له تاسو ټولو خواست کوم چې
د دې کتاب دومره بیه نه ده. هر ځای چې د پښتو کتابونه خرڅېږي، دا کتاب چې کوم چیرې چاپ شوی دی، تکتو کتاب کور چاپ کړی دی، کفیل قربان، دلته هم تاسو ورتللی شئ. او د هر ځای چیرې چې هم پښتانه پښتو کتابونه وي، د ده چې خپل دکان دی دا پر کاسي روډ باندې دی، ګلمنډۍ چوک ته نږدې دی، کاسي روډ باندې د دکان دی، دلته هم ورتللی شئ. او چې چیرې هم د پښتو کتابونه خرڅېږي هلته چې ورسئ انشاءالله هلته به هر ځای رسېدلی وي. د ذوالقرنین باچا کتاب تاسو یې په بیه واخلئ، 300 روپۍ بیه ده. نو دوستانو ډېر وخت نه نیسم، ما په خبرو ډېر وخت ونیوئ، ډېر وخت معذرت غواړم. کوم خلک چې خبرې پر غمیږي د هغو څخه ډېر معذرت غواړم. نو د دې کتاب او د ذوالقرنین پر ما حق جوړېږي، که ما په پیسو اخیستی وای هم یې پر ما حق جوړېدی، او که ما ته ذوالقرنین باچا ډالۍ کړ هم یې پر ما حق جوړېږي. چې د دې کتاب په هکله مې یو څو خبرې وکړلې او د دې کتاب څخه یو یا دوه شعره تر ګرانو دوستانو پورې ورسوم. نو راځم د شعر وخواته، د ذوالقرنین باچا د شعر وخواته. او جانانه څوک به دې سرتیري مینان حسابي، لیونی کېږي چې دا دومره لیونیان حسابي. باید چې هر سړی یو داسې څوک ضرور ولري، باید چې هر سړی یو داسې څوک ضرور ولري چې ته ویده سې او هغه دې باڼوګان حسابي. د ځنګل ژوند دی دلته هره ورځ ورکېږي خلک، د ځنګل ژوند دی دلته هره ورځ ورکېږي خلک، دلته اکثره میندې هره شپه بچان حسابي. د ځنګل ژوند دی دلته هره ورځ ورکېږي خلک، دلته اکثره میندې هره شپه بچان حسابي. ظالم باچا خپل زوال ویني چې تړي خپل ولس، ظالم باچا خپل انجام ویني چې تړي خپل ولس. حکم یې کړی دی د ټول ښار زنځیران حسابي. نور څه به نه وایم خدا یوه خبره واوره، نور څه به نه وایم خدا یوه خبره واوره. ستا جدایي په سړي ستوري د اسمان حسابي. نور څه به نه وایم خدا یوه خبره واوره، نور څه به نه وایم خدا یوه خبره واوره. ستا جدایي په سړي ستوري د اسمان حسابي. ما هم د هغو په کتار کښې خامخا ولیکئ، ما هم د هغو په کتار کښې خامخا ولیکئ. ژوند وي تر پاته قدمونه د جانان حسابي. شعر به لیکي خو ذوالقرنینه چې خپل کام نه ژغوري. شعر به لیکي خو ذوالقرنینه چې خپل کام نه ژغوري. تاریخ یې کله بیا رښتینې شاعران حسابي. جانانه څوک به دې سرتیري مینان حسابي، جانانه څوک به دې سرتیري مینان حسابي. لیونی کېږي چې دا دومره لیونیان حسابي. دوستانو د هم دې کتاب څخه د خزانو وطن کې سوال ټولوم. د ذوالقرنین باچا د کتاب څخه یو بل شعر هم تاسو ته وایم او خدای پاک دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. مغزو خلاص کړمه ستا عشق وینه قلم وخوړل، له مغزو خلاص کړمه ستا عشق وینه قلم وخوړل. له چا به پاتې وي یو څه ما هر څه سم وخوړل. له مغزو خلاص کړمه ستا عشق وینه قلم وخوړل. له چا به پاته وي یو څه ما هر څه سم وخوړل. هغه چې موږ ته یې کیسې د بل د حق کولې، د بیت المال نیم غنم هغه محترم وخوړل. نور به مې څه ولاړ سي او څه به پکې وبایلمه، نور به مې څه ولاړ سي او څه به پکې وبایلمه. یوه ځواني مې وه هغه هم د یار غم وخوړل. ما ځکه ونه کړی د زوی په زوکړه ډزې په دې، ټوپک بدنام دی اولادونه یې د ادم وخوړل. نه پرې پوهېږو نه مو غوښتې چې راوځي څنګه، نه پرې پوهېږو نه مو غوښتې چې راوځي څنګه. د خاورې زر او وسایل مو نور علم وخوړل. نه پرې پوهېږو نه مې غوښتې چې راوځي څنګه، د خاورې زر او وسایل مې نور علم وخوړل.
زه په دې نه یم چې ته ولاړې یا بدل ولې شوې. زه په دې نه یم چې ته ولاړې یا بدل ولې شوې. ارمان مې دا دی قسمونه به دې هم وخوړل. زه په دې نه یم چې ته ولاړې یا بدل ولې سوې. زه په دې نه یم چې ته ولاړې او بدل ولې سوې. ارمان مې دا دی قسمونه به دې هم وخوړل. موږ د هغې دنیا له ویرې ذوالقرنینه دلته، موږ د هغې دنیا له ویرې ذوالقرنینه دلته ډېر نازولي په لمبو د جهنم وخوړل. موږ د هغې دنیا له ویرې ذوالقرنینه دلته، موږ د هغې دنیا له ویرې ذوالقرنینه دلته ډېر نازولي په لمبو د جهنم وخوړل. له مغزو خلاص کړمه ستا عشق وینه قلم وخوړل. له چا به پاتې وي یو څه ما هر څه سم وخوړل. دوستانو هم د دې کتاب څخه به زه وخت پر وخت انشاءالله نور شعرونه هم تاسو ته وایم. اوس که ډېر ووایم ویډیو ډېر اوږدېږي. دوستانو زما له تاسو سره کول دی چې زه به نور خوندور شعرونه هم وایم. نو دوستانو تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.